محترم مرګري پوښتنه کړې مانځه کې وسوسه ډېره راځي، خیالات او سوچونه ډېر راځي، دا څنګه ده محترم مرګري؟ کله چې مانځه درېږي نو هغې نه مخکې اعوذ بالله دا وایه، لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېر وایه. خو که مانځه کې درته داسې وسوسه او خیالات راتلل دا د شیطان له طرف نه ده، نو دې ته التفات مه کوه، خپل مونځ جاري ساته. ته په خپل مانځه کې خشوع عاجزي ډېره کوه، خو کوم خیالات او وسوسه چې درته راتلل هغې ته التفات مه کوه، بس ته خپل مونځ جاري ساته. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي شیطان انسان ته راځي، سوچونه ورچوي، من خلق کذا، دا پلانی شی چا پیدا کړی، اسمان چا پیدا کړی ده، تر دې پورې رسول الله مبارک فرمایي چې بیا دا شیطان ورته وایي من خلق ربک، ستا رب دا چا پیدا کړی ده. نو چې کله وایي دغه ځای ته ورسېږي وسوسه ډېرې سړي ته راځي، نو بیا د اعوذ بالله ډېره وایي. کتاب الایمان باب الوسوسه کې دا حدیث موجود ده. نو لہذا ته سوچ و فکر ورته مه کوه، دې وسوسې ته بالکل التفات مه کوه، خپل مونځ جاري ساته.